أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود مکی سورت ده، 103 آیاتونه لري او 10 رکوګانې لري. ترتیب مصحفي کې 11 نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کې 52 نمبر سورت ده. ربط د سوره هود د سوره یونس سره دا ده چې سوره یونس کې الله رب العالمین په توحید باندې عقلی مختلف دلایل ذکر کړل، نو دې سورت کې به الله رب العالمین نقلی دلایل ذکر کوي په توحید باندې. انبیاء علیهم السلام مختلف واقعات به ذکر کی، د نوح علیه السلام، د صالح علیه السلام، د هود علیه السلام، دارنګه د ابراهیم علیه السلام، د لوط علیه السلام او داسې نور مختلف واقعات به د انبیاء علیهم السلام نه ذکر کی. هر واقعه کې به خپل هدف او مقصد دی چې هلته به ذکر کیږي. نو دا ربط دی د مخکې صورت سره. دعوه دی صورت هم دا ده چې دی صورت کې به یو رد د شرک فی العبادت کیږي. عبادت او بندگی یوازې الله رب العالمین د پاره خاص کړي. الله تعبدو الا الله. دویمه لویه موضوع دی صورت چې داغه نفي د علم الغیب د انبیاء علیهم السلام او د نورو نیکانو خلقونه دا لویه موضوع دی صورت ته. دریم دا ده چې دی صورت کې به الله رب العالمین تشجیع او زړورتیا په دعوت باندې ورکوي. د توحید دعوت کوي، د کفارو نه ویره مه کوي، د مشرکانو نه ویره مه کوي. الله رب العالمین توحید ته په جرأت باندې دعوت کوي. دا او داسې نور مختلف موضوعات به دې صورت کې ذکر کیږي. خلاصه دې صورت همدا ده چې ابتدا نه به الله رب العالمین ترغیب قرآن کریم ته ورکوي، قرآن ته ترغیب، او بیا منکرینو ته مختلف زجرونه الله رب العالمین ورکوي. او نفي د علم الغیب الله رب العالمین ذکر کې د انبیاء علیهم السلام او صالحینو نه او داسې نور موضوعات به وروسته راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله پوهیږي د په معنا او حروف مقطعات دي. الله رب العالمین د دې په معنا پوهیږي. کتاب دا کتاب د احکمت آیاته چې حکمتونو والا دي آیاتونه دي. ثم فصلت به تفصیل کړی شوی دی، د ضروری مسائلو تفصیل کړی شوی دی. من لدن حکیم خبیر. من لدن د طرف حکیم د حکمتونو والا ذاتنا، خبیرین چې خبردار ذات دی. الله رب العالمین د طرف نه ضروری مسائلو تفصیل کړی شوی دی. نو دا قرآن کریم ته ترغیب شلو. نو سروست آیات کې دعوه دی صورت ذکر کی. الله تعبدو چې بندگی مکوي الا الله سوا د الله نه، د الله نه سوا د بل چا عبادت او بندگی مکوي. انني یقینا انزلکم تاسو ته منه د الله د طرف نه نذیر ویره درکونکی او بشیر نوذیر درکونکی يم. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. آیات کی ترغیب توبې ته. وان استغفروا بخنه غواړئ ربکم در رب خپلنا، ثم توبوا توبه وباسئ الیه اغتا. استغفار او توبې منځ کې فرق ده، د استغفار په ژبه او توبه په زړه باندې. یمتعکم درب کی تاسو ته متاعا حسنه فائدې خیسته فائده او مزید بدر کی الی اجل مسمى تر نیټه مقرره پوری، تر مرګ پوری به مختلفی فائدې تاسو ته درکې. ویؤتی وربک کل ذی فضل. هر یو غره عمل والا تفضله غره بدله داغه غره بدله به الله رب العالمین ورکی. وان تولوا کتاس مخ وګرځو فإني نو یقینا ز اخاف ویریګم علیکم پتاس باندې عذاب یوم کبیر، د عذاب د ورځې کبیر لوینا، قیامت د ورځې د عذاب نه ز پتاس باندې ویریګم. الی الله خاص الله تمرجعکم ورګرځیدل ستاسې دی. وهو وغا الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز قدیر قدرت والا ذات دی. الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه.
د آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کی په مشرکانو باندې او دعوه دې صورت ذکر کیږي. هغه دا دی چې الله رب العالمین په هر پټ او ښکاره باندې خبر ذات دی. دا مشرکان را لګیږي او د صحابه کرام او د نبی صلی الله علیه وسلم سره په زړه کې کینې ساتي او دا ګمان کوي چې بس په ده باندې خاص هم څوک نه خبرېږي. الله رب العالمین جواب کوي تاسې که ځان په جامو کې هم پټ کوي، الله رب العالمین ستاسې په هر څه باندې خبر دی. الا خبردار انهم یقینا دوی یثنون صدورهم اړوي سینې خپلې د حق سره په دشمنۍ باندې سینې اړوي. لیستخفوا دې دپاره چې ځان پټ کړي منهو د هغه نه، د الله رب العالمین نه ځان پټ کړي. یا ضمیر راجع دی نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه نه ځان پټ کړي. الا خبردار حین یستغشون ثیابهم کله چې ځان پټوي دوی ثیابهم په جامو خپلو کې، یعلمون پوهیږي الله تعالی ما په هغه څه یسرون چې دوی پټوي وما او په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي. الله په پټو ښکارو باندې پوهیږي. انه علیم بذات الصدور انه یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور په خبرو د سینو کې چې کومې خبرې دي الله رب العالمین په هغه باندې پوهه دی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها د آیت کریمه کې هم الله رب العالمین تعمیم د علم ته اشاره کوي. الله رب العالمین د هر سیز زید آرام او د هغې د امانت د هر څه پیژني. وما من دابة او نشته د هیڅ زنده سر فی الارض په ځمکه کې الا مگر علی الله په الله تعالی باندې رزقها رزق د هغې دی. ویعلم او پوهیږي الله تعالی مستقرها په ځای د آرام د هغې و مستودعها او په ځای د امانت د هغې، ځای د هغه د زندګۍ او د شپې د تیرولو او د مرګ ځای دا ټول الله رب العالمین ته معلوم دي. کل فی کتاب مبین کل دا ټول فی کتاب مبین په کتاب ښکاره کې دي، لوح محفوظ کې الله رب العالمین لیکلي دي. وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام د آیت کریمه کې به الله رب العالمین زجر ورکوي په انکار د قیامت باندې او دارنګه توحید د الله رب العالمین به هم ذکر کیږي. لکه څرنګه چې الله رازق دی دارنګه خالق هم دی. ځمکې او اسمانونه او د مخلوقات الله رب العالمین پیدا کړي. وهو الذي والله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې. وکان عرشه او عرش د الله تعالی علی الماء په اوبو باندې څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي نو مخکې د ځمکې د پیدایش او د اسمانونو د پیدایش نه عرش د الله رب العالمین په اوبو باندې و. لیبلوکم دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسې باندې ایکم چې کوم یو ستاسې احسن عمله ښایسته عمل والا دی. تاسې که څوک ښایسته عمل کوي احسن عمل کوي ډیر عمل الله رب العالمین ته معتبر نه دی خو لیکن دغه کیفیت او دغه طریقه دا معتبره ده چې احسن عمل وي په اخلاص باندې بنا وي او په سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم برابر وي. ولئن قلت او که ته ووایې انکم مبعوثون یقینا تاسې به راپورته کېدلی شئ من بعد الموت وروسته د مرګ نه لیقولن الذین خامخا وبوایي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی ان هذا نه دی دا الا سحر مگر جادو دی مبین ښکاره. دا قرآن کریم چې د قیامت باره کې کومې خبرې کوي داسې ښکاره جادو دی یا مراد د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې دي چې دی کومې خبرې کوي داسې جادو دی او سحر دی اسې خلک پې باندې متاثره کوي نور څه خبره نشته دی. او یا د سحر نه مراد چې دی دروغ او یا باطل فکر دی چې دا هغسې باطلې خبرې دي او هسې دروغ دي. نو ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو ښکاره دی. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده د آیت کریمه کې زجر دی او تخویف دنیوي دی منکرینو ته. ولئن اخرنا او که وروسته کو مونږ عنهم د دوی نه العذاب عذاب الى امه تر یو مودې معدودة شمارلی شوې پورې لږې وروسته کو لا یقولن خامخا وایي دوی ما یحبسه څه شي بند کړی دی د عذاب هسې ټوکې او مسخرې شروع کړي چې کومه دی هغه عذاب او دا څه شي بند کړی او دا هغه نو اوس الله رب العالمین دوی ته زجر ورکوي. الا خبردار یوم یأتیهم په هغه ورځ یأتیهم چې راشي دوی ته د عذاب ورته راشي لیس مصروفا نه به یې اړولی شوی عنهم د دوی نه یعنې وا به نه اړولی شي د دوی نه د عذاب
وحاق بهم او راگیر بکی دوی لرما هغه شی کانو به یستهزئون چې دوی داغه پورې یستهزئون ټوکی کولی دوی چې کوم عذابونو پورې استهزاګان او ټوکی کولی هغه عذاب به دوی راگیر کی ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه دعات کوم زجر د منکرینو ته دا مختلف تخویفات دي چې الله رب العالمین دوی ته ورکوي ولئن اذقنا الانسان او کوسکم الانسان یو انسان ته منا د خپل طرف نه رحمتن سره رحمت ثم نزعناها بیا راکاږو موږ دا منه داغنه دا رحمت برته داغنه راکاږو انه یقینا دی لیئوس خامخانه امید کفور ناشکروي بنا امیدی او ناشکری کوي ولئن اذقناه او کوسکم موږ د نعماء نعمت بعد ضراء او رست تکلیف نمسته چې رسیدلې بیا غتا ليقولن ذهب السيئات عني ليقولن خام خوائد ذهب السيئات لاړل ټول تکلیفونه او مصیبتونه عني زمانہ زما په مهارت باندې لاړل او زما په تدبیر باندې لاړل انه لفرح فخور انه یقینا دی لفرح خامخا تکبر کون کې فخور فخر کون کې وی به تکبر کې او لویان کې او دارنګ فخر کون کې وی الا الذين صبروا وعملوا الصالحات دات کوس نیکانو خلکو ته بشارت او زیره ورکی الا الذين مگر هغه کسان صبروا چې صبر یې کړي صبر نه مراد ایمان د ایمان راوړې وي په باندې مضبوط پاتې شوی وي وعملوا الصالحات وعملون کړي نیک اولئک دا خلق لهم مغفرة دوی د پاره بخنه د اجر کبیر او اجر لوی دی الله رب العالمین به دوی ته بخنه وکي او لوی اجر به ورکي فلعلك تارك بعد ما يوحى اليك وضائق به صدرك دایت کریمه کې الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته تشجیع په دعوت باندې ورکي ضرورتیا په دعوت باندې او داغه اعتراضونو جوابات به ذکر کیږي چې کوم مکه مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کول ولعلک تارک آیات پری خودن کې بعد ما بعض داغ یوحا چې وحی کړی شوی دی الیک تا کما وحی چې تا ته شوی تا د دې پری خودن کې وضائق نو یا تنگیږي به په دې سره صدر کسینستا ان یقولوا چې وای دوی لولا انزل علیه کنز ولی نشی نازلی دی علیه په دې پیغمبر باندې کنز خزانه او جاء یا ولی نرازی معه د دې پیغمبر سره ملکون ملائک ور سره ولی نګرځيږي انما انت نذیر دا الله رب العالمین تسلی ورکی او جواب کی انما یقینا انت نذیر تویر ورکون کې والله على كل شيء وكيل والله الله تعالی على كل شيء په هر یو سیز وکیل ذمہوار ذات دی ام یقولون افترا آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین اعجاز د قران کریم ذکر کی دا مشرکان چې د قران کریم نه منکر دي او د قران کریم ته نسبت د دروغ کوي نو پیغمبر ته ورته اعلان وکړي چې راوړي د دې قران کریم په شان ته ولس سورتونه راوړي ام یقولون یا وایدو افتراه چې د ځان نه جوړ کړي دا قران قلت ورته ویا فاتون راوړي بعشر سورن لسورتون مثله پشان ته د مفتریات د ځان نه جوړ کړي شوی لسورتون د دې پشان تراوړي چې هغه د ځان نه جوړ کړي شوی وي یا خو دوی لس قبیلې وي نو د لس سورتون مطالبه د دوی نه وشوله یا دارنګ قران کریم کې تر دې پورې لس سورتون بیان شونه دي مخکې سورتون ته اشاره ده چې دې سورتون پشان ته سورتون راوړي ودعوا او راو بلی من استطاعتم هغه چاله را استطاعتم چې ستاسو طاقت وي من دون الله سوا د الله نه د الله نه سوا بس راو بلی څوک چې را بلی د پاره ان کنتم کیاسته تاسو صادقین رښتینی فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله آیت کریمه کې اوس صدق د قران کریم دی کچرته دا مقابله و نکړه نو پوه شې چې دا قران کریم د الله رب العالمین په علم باندې نازل شوی دی فإن لم يستجيبوا نو کدی قبول نکړه خبره لکم ستاسی فاعلموا نو پوه شې انما انزل یقینا نازل شوی دی دا قران کریم بعلم الله په علم د الله په علم باندې دا قران کریم نازل شوی دی
وانا او په دې خبره لا اله چې نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه الله نه سوا بل څوک حقدار د عبادت نشته. فهل انتم نو آیا تاسې مسلمون منون کې دې قرآن کریم منون کې ومنئ دا قرآن کریم او دا خبره ومنئ د الله رب العالمین. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. دې کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکوي منکرینو ته هغه خلک چې د هغوی مقصود دنیا وي د دنیا د وجې نه د قرآن کریم نه انکار کوي. من کان یرید هغه څوک چې غواړي الحیات الدنیا ژوند دنیوي په خپلو اعمالو سره ژوند دنیوي غواړي وزینتها او ډول د هغې نوفي الیهم نو پوره به ورکو مونږ هغوی ته اعمالهم بدله د عملونو د هغوی فیها په دې دنیا کې وهم او دوی نه به فیها په هغې کې لا یبخسون هېڅ کموالی ونه کړی شي څه به ترېنه کم نه کړی شي. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. دا هم زجر دی دوی ته او تخویف اخروي دی آخرت کې به د دوی دپاره بدله نه مګر اور د جهنم به وي. اولئک الذین دا هغه کسان دي لیس لهم چې نشته دی دوی لره فی الآخرة په آخرت کې الا النار مګر اور به دوی ته پاتې وي نور به یې څه حصه نه وي. وحبط او برباد بشي ما هغه عملونه صنعو چې دوی کړي دي فیها په دې دنیا کې وباطل ما كانوا يعملون. وباطل او بیکار دي ما هغه عملونه كانوا يعملون چې دوی وکوله دوی چې کوم اعمال کول کوم کارونه هغه بفیدي او باطل بوي. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. دې کریمه کې الله رب العالمین تسلی ورکوي مؤمنان او نبی صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبر او مؤمنانو تاسې په حق باندې استئ تاسې چې کومه خبره راوړې او کومه دعوه مو کړې ده په دې کې په حق باندې استئ. عقل هم په دې باندې دلالت کوي او دارنګه قرآن کریم هم په دې باندې ګواه دی او د موسی علیه السلام نه هم د تایید شته دی. افمن کان آیا نو هغه څوک چې وي علی بینة په ښکاره دلیل من ربه د طرفه د رب خپل نه ویتلوه ملګری وي د سره شاهدون ګواه منه د طرفه د هغه نه شاهد نه مراد قرآن کریم دی قرآن کریم هم د ده ملګری وي. ومن قبله او مخکې د نه کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام دی اماما پیشوا و رحمتا او رحمت هغه هم د دې تایید کوي تورات کې هم د دې پیغمبر او د دې اخري امت پیشنګویانې وي. اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې کتاب ومن یکفر او چا چې کفر وکړلو به په دې کتاب من الاحزاب د مختلفو ډلو نه فالنار نور موعده زید وعدې د هغه دی جهنم ته به دوی ځي اور ته به ځي. فلا تک فی مریة منه فلا تکونو مکیږه ته فی مریة په شک منه د دنا انه الحق یقینا دا قرآن کریم الحق حق دی من ربک طرف د ربستانه ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکونه لا یؤمنون ایمان نه راوړي اکثر خلک دا بی ایمان وي ځکه اکثریت هغه د خپل خواهش پسې روان وي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. دا که اوس تخویف اخروي ورکوي هغه خلکو ته چې لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ومن ازلم او څوک دی ډېر لوی ظالم ممن دا هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبا دروغ. اولئک دغه خلک یعرضون پیش بکړی شي علی ربهم رب خپل ته ویقول الاشهاد ووی بګواهي ورکوونکي هؤلاء الذین چې دا خلک دي کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلي علی ربهم پر رب خپل الله باندې دروغ جوړ کړي او دروغ ویلي علی خبردار لعنت الله لعنت د الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې. الذين يصدون عن سبيل الله. دا ظالمان څوک دي دې تفصیل ذکر کړي. الذين دا کسان دي يصدون چې منکې خلق عن سبيل الله د لارې د الله نه ويبغونها ولټي پاغه کې وجن کګلې چې الله ولار کې کګلې چونه لټي وهم او دوی بالآخرت په آخرت باندې هم کافرون دوی کافران دي آخرت باندې هم کفر کوي او هغه نه انکار کوي. اولئک دا خلق لم یکونو ندی دوی معجزین عاجزه کون کې الله لرا فی الارض پزمکه کې الله نشي عاجزه کوله او کمزورې کوله.
وما كان لهم او نبوي دوی لرا من دون الله سوا د الله نه من اولیاء څوک دوستان، الله نه سوا بل څوک دوستان دوی د پاره نوي. یضاعف دو چند کوله بشي لهم العذاب دوی لرا عذاب، ولی ځکه چې ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نو دوی طاقت لرودلو د حق اوریدلو او نه دوی سلیدل. ما كانوا يستطيعون ان لرلو دوی طاقت السمع دا اوریدلو د حق دا اوریدلو طاقت نه لرودلو، وما كانوا او نه دوی يبصرون لیدلو حق لرا نه حق اوریدلو نه لیدلو. دوی د وجنه الله رب العالمین دو چند دوی تعذاب ورکی. اولئک الذین داغ کسان دی خسروا انفسهم چې تاوان کې اچولی دی انفسهم ځانونه خپل، وضل اورکش عنهم د دوی نه ما هغه دروغ کانو یفترون چې دوی به جوړوله، دوی به چې کوم دروغ جوړول دنیا کې دا زموږ سپارشیان دی او دوی زموږ دوستان دی او موږ به بچ کړي د عذاب نه، دا ټول به دوی نه ورک شي. لا جرم خامخ انهم دوی به فی الاخرة په آخرت کې هم الاخسرون هم دوی تاوانیان وي، آخرت کې به لوی تاوان والا هم دوی وي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، اوس الله رب العالمین زیر او بشارت ورکي مؤمنانو ته. ان الذين يقينا هغه کسان امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عملونه کړي نیک واخبتوا وعاجز کوي الى ربهم رب خپلتا، اولئک دغه خلق اصحاب الجنه جنت والا دي، هم دوی به فيها پاغي کې خالدون همیشه وي، جنت کې به مؤمنان همیشه وي. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، دا هم بشارت ته مؤمنانو ته په مثال کې خبره ذکر کی. د مؤمن مثال هغه د البصير والسميع په شان ته چې هم څه ګوري او هم څه اوري، او د مشرک او د کافر مثال داغه مثال په شان ته د اعمى او د اصم دی چې هغه نه څه ویني او نه څه اوري. مثل الفریقین مثال د دې دواړو ډلو کالاعمى په شان د وړوند والاصم یو کون دی، والبصیر یو د لیدونکي، والسمیع یو د اوریدونکي دی. هل یستویان آیا برابر دي دا دواړه مثلا په مثال کې؟ هیڅ کله برابر نه دي. افلا تذکرون آیا نو نصیحت نه اخلئ تاسې؟ نصیحت قبول کړئ. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. دات نورست اوس مختلف واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر کیږي، هر واقعه به د خپل مقصد د پاره ذکر کیږي. د نوح علیه السلام واقعه دلته ذکر کیږي د پاره د رد د شرک فی العبادت، چې حقدار د عبادت او بندګۍ یوازې او یوازې الله رب العالمین دی، الله نه سوا خو بل څوک عبادت لایق نشته دی. نوح علیه السلام په دې خبره باندې دعوت کړي او قوم انکار کړي او الله رب العالمین عذاب پاغي باندې راوستلو. نو تفصیلی واقعه به د نوح علیه السلام دې ځای نه شروع کیږي. ولقد ارسلنا یقینا لګل او مونږ نوح علیه السلام الی قومه قوم داغتا. نوح علیه السلام ورته ویلي انی یقینا لکم تاسو د پاره نذیر ویره درکون کې مبین خکارایم، زتا استخکار ویره درکون کې ما الله تعبدو چې بندگی مکوي الا الله سوا د الله نه. انی یقینا اخاف ویریګم علیکم پتا سی باندې عذاب یوم علیم، د عذاب د ورځې علیم دردناکنا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، دکوس د قوم جواب دی. وقال الملأ الذين نویل غټانو الذين کسان کفروا چې کفر کړو من قومه د قوم داغنا، ما نراک نوینو مونږ تعالی الا بشرا مگر یو بشر او انسان، مثلنا پشانت زمونږه تخم زمونږ پشانت انسان یو بشری. دا همیش د کفارو شبهه وي چې پیغمبر څنګه بشر کېدلی شي وي. وما نراک او نوینو مونږ تعالی اتبعک چې تابعداري کړې دستا الا الذين مگر هغه کسانو هم اراذلنا چې دوی ذلیل دي په مونږ کې فقیران او غریبان او ذلیل خلک دي. بادی الرأی سرسری رای والا اسی په بی فکری تاسو روان شوی دي، کوم سوچ او فکر نه دی کړی، اسی سرسری رای او نظر باندې چې ستا تابعداري کړې ده. وما نرى نوینو مونږ لکم تعالی علینا په مونږ باندې من فضل صغرواله، بل نظنکم کاذبین، بل نظنکم بلکې ګمان کوم مونږ په تاسو باندې کاذبین دروغجن، تاسو دروغجن یاست والعیاذ بالله.
قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی. اوس د نوح علیہ السلام جواب هغوی ته. قال ویل هغه یا قوم یا قوم زما ارأیتم آیا خبر راکئ تاسې ماته ان کنتو که یم زه علی بینة په ښکاره دلیل من ربي د طرفه د رب خپلنا وآتانی او راکړی وي ماته رحمتا رحمت من عنده د خپل طرفنا وعمیت نو پټ پاتې شوی وي دا علیکم په تاسې باندې الله د طرف نه زه په دلیل یم او دارنګه ماته رحمت راکړی وي دا په تاسې باندې پټ پاتې شوی وي دې کې سوچ کړی دی فکر هم کړی دی انلزمکموها یا په زور ومنو مونږه په تاسې باندې هغه په زور خو در باندې نشو منلی ښکاره دلایل شته دی وانتم په داسې حال کې چې تاسې لها هغې لره کارهون بدګڼونکي ویا قوم لا اسألکم علیه مالا دې کې هم اخلاص د نوح علیه السلام ته اشاره ده زه تاسې نه ګوره مال هم نه طلب کومه د الله دپاره دعوت در کومه د الله رب العالمین بندګۍ ته مرابلمه بغیر د مزدورۍ او د مال نه ویا قوم یا قوم زما لا اسألکم زه نه غواړم ستاسې نه علیه په دې دعوت باندې مالا څه مال او مزدوري هم درنه نه غواړم ان اجریه نه د مزدوري زما الا علی الله مگر په الله باندې وما انا بطارد الذین آمنوا دې کې هم جواب دی دې قوم ته اکثر انبیاء علیهم السلام ته به دې منکرین ویل چې دا غریب و فقیر د ځان نه لرې که نو بیا به موږ د ملګري شو نبي صلی الله علیه وسلم ته هم دا خبره کړې وه ولیکن انبیاء علیهم السلام مؤمنان د ځان نه نه دي شړلي او نه ورته دا مناسب وه وما انا او نه یم زه بطارد الذین شړونکي هغه کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی انهم یقینا دوی ملاقو ربهم مخامخ کیدونکي د ربهم د رب خپل سره ولکنی لیکن زه اراکم وینم تاسې قوما تجهلون داسې قوم تجهلون چې ناپوهي کوئ ویا قوم یا قوم زما من ینصرونی څوک به مدد وکړي ما سره من الله د عذاب د الله نه ان طردتهم که زه وشړم دوی لره افلا تذکرون آیا نو تاسې پند او نصیحت نه اخلئ پند او نصیحت تاسې نه قبلوئ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ایت کریمه کې هم مختلف جوابونه دي د منکرینو دا همیشه د باطل پرستو او د انبیاء علیهم السلام د مخالفینو اعتراضات پاتې شوي دي چې پیغمبر ته به ویلې چې دا ملګري دي مالداره کا موږ ته خزانې وښیه او دا وغه الله رب العالمین د دې جوابونه کوي ولا اقول او زه نه ویم لکم تاسې ته عندي چې زما اختیار کې دي خزائن الله خزانې د الله ولا اعلم الغیب او نه پوهېږم زه په غیبو چې تاسې ته دا خزانې وښیم ولا اقول او نه ویم زه انی ملکن چې زه ملایک یم ولا اقول او زه نه ویم للذین په باره د هغه کسانو کې تزدري اعینکم چې سپک ګڼي اعینکم سترګې ستاسې لن یؤتیهم الله چې چیرې به ورنه کړي دوی ته الله تعالی خیرا خیرا دې مؤمنانو ته به الله څه خیر ورنه کړي چې تاسې سپک ګڼئ الله اعلم بما فی انفسهم الله تعالی اعلم ښه پوهه دی بما په هغه څه فی انفسهم چې په زړونو د دوی کې دي دوی زړونو کې چې څه دي الله په هغه باندې عالم ذات دی انی اذا لمن الظالمین که دا کار مې وکړو زه به ظالمانو نه یم انی یقینا زه به اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه یم که ما دوی وشړل او د دوی په باره کې مې ویلې چې دوی ته به الله رب العالمین څه خیر نه ورکوي قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا د ایت کریمه کې هم طعن دی په نوح علیه السلام باندې د طرفه د منکرینو نه چې تا مونږ سره هسې بې ځایه جګړې وکړلې او راوله هغه عذاب دې مونږ ته راوله دا د باطل پرستو طریقه وي چې د مؤمنانو دعوت ته هغه ته فضول جګړې او بحثونه او فضول خبرې ورته وي قالو دوی ویل یا نوح علیه السلام قد جادلت یقینا جګړه وکړه تا زمونږ سره فاکثرت جدالنا نو زیاته دې کړله جدالنا جګړه مونږ سره هغه خپله جګړه دې مونږ سره وی زیاته کړه د هغه دعوت ته وی جګړه ویلې فاتنا نو راوړه ته مونږ ته بما په هغه څه تعدنا چې ویرې ته مونږه هغه عذاب چې ته مونږ پې ما ویرې هغه راوړه ان كنت که ته من الصادقین د رښتینو نه قال انما یأتیکم به الله ان شاء دا جواب دی د نوح علیه السلام
قال ویل هغه انما یأتیکم یقینا را بولی تاسې ته به الله دا عذاب الله ان شاء که وغواړي هغه که الله رب العالمین وغواړي نو تاسې ته به دا عذاب راولي وما انتم او نه تاسې بمعجزین عاجزه کوونکي الله لره چې الله کمزوری کوي او تاسې ترنه بچ شئ ولا ينفعكم او فائدہ نه درکوي تاسې ته نصحي خیرخواهي زما ان اردت که وغواړم زه ان انصح لکم چې خیرخواهي وکړم تاسې لره ان کان الله که الله تعالی یرید غواړي ان یغویکم چې ګمراه کړي تاسې ته الله رب العالمین ګمراهي غوښتې وي نو زما دا نصیحت او خیرخواهي تاسې ته فایده نه درکوي هو ربکم هغه رب ستاسې دی و الیه ترجعون او خاص هغه ته به ترجعون ورګرځېدلی شئ تاسې هغه ته به واپس کړی شئ او به ګرځولی شئ تاسې هغه ته ام یقولون افترا دا هم په مکالمه د نوح علیه السلام کې داخله ده ام یقولون یا وایي دوی افتراه چې د ځان نه جوړه کړې ده دا خبره توحید خبره الله د عبادت خبره ده د ځان نه جوړه کړې قل ته ورته ووایي ان افتریته که ما د ځان نه جوړه کړې وي فعلی نو په ما باندې اجرامي ذمواري د جرم زما ده ما چې کوم جرم کړی وي نو د هغه ذمواري به په ما باندې وي وانا بریء او زه بیزاره مما تجرمون د هغه جرمونو نه چې تاسې کوئ تاسې چې کوم جرمونه کوئ د هغې ذمواري په ما باندې نشته دی او زه د هغه نه بیزاره یم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون دات نورستوس عذاب د قوم د نوح علیه السلام شروع کیږي او دغه قصه او واقعا ذکر کیږي نوح علیه السلام دعوت وکړلو بعضې خلکو ایمان راوړلو نو الله رب العالمین ورته نور وحی وکړله چې دې نه وروسته دی ایمان نه راوړي او تدبیر یې ورته وښودلو چې یوه کښتۍ جوړه کړه او دغه نه وروسته زما عذاب راتلونکی دی نو هماغه و چې نوح علیه السلام کښتۍ جوړوله نو دې قوم به ورپورې مسخرې کولې ټوقې به یې کولې نوح علیه السلام ورته ویلې چې زر ده چې موږ به تاسې پورې مسخرې وکړو تاسې به پوه شئ په دې خبره باندې الله عذاب راوستلو نوح علیه السلام او مؤمنان بچ شو او کفار الله رب العالمین تباه او هلاک کړل واوحي او وحی وکړی شو الی نوح علیه السلام ته انه چې یقینا لن یؤمنا هیڅ چیرې ایمان نه راوړي من قومي که د قوم ستانه الا مگر من هغه څوک قد آمنه چې ایمان یې راوړی دی دا چا چې ایمان نه وړی د هغې نه خوا نور څوک ایمان نه راوړي فلا تبتئس نو مه خفه کېږه بما کانو په هغه کارونو چې دوی یفعلون کوي مشرکان چې څه کوي په ده مه خفه کېږه واصنع الفلک او جوړه که کښتۍ باعیننا په سترګو زمونږ و وحینا او په وحی زمونږ باندې زمونږ په سترګو او زمونږ په وحی باندې جوړه که سترګې د الله رب العالمین صفت دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي دا د متشابهاتو نه دي د کیفیت سره نشي بیانولی ولیکن سترګې دا د الله رب العالمین یو صفت دی چې ثابت دی قرآن کې او حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې ولا تخاطبني او خبرې مه کوه ما سره فی الذین په باره د هغه کسانو کې ظلمو چې ظلم یې کړی د دوی سفارش مه کوه دوی باره کې خبرې مه کوه انهم یقینا دوی به مغرقون غرقولی شي دوی باندې به الله رب العالمین عذاب راولي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه نو نوح علیه السلام شروع شو د الله رب العالمین په امر باندې کښتۍ جوړول شروع کړل ويصنع الفلك او جوړول باغ الفلك کښتۍ لرا وكلما مر او هر کله به چې ورتېرېدل علیه په هغه باندې ملأ هغه مشران من قومه د قوم د هغه نه سخرو نو ټوقې به یې کولې منه د هغه پورې نوح علیه السلام پورې به یې ټوقې کولې په وچه ځمکه باندې کښتۍ جوړی او دا وغه قال ویل نوح علیه السلام ان تسخرو که ټوقې کوئ تاسې منا زمونږ پورې فانا نسخرو نو یقینا ټوقې به وکړو مونږ منکم تاسې پورې کما تسخرون لکه څنګه چې تاسې ټوقې کوئ نن چې ټوقې کوئ یو ورځ به داسې راشي چې مونږ به تاسې پورې ټوقې کوو وسوف تعلمون نو زر دی چې پوهې به شئ تاسې من چې څوک دی یأتیه چې را به شي په هغه باندې عذابون داسې عذاب یخزیه چې وبشرموي هغه ویحل علیه عذاب مقیم ویحل او نازل بشي علیه په هغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه عذاب به په هغه باندې راشي د دې خلکو پته به تاسې ته ولګېږي حتی تر دې پورې دا جاء امرنا کله چې راغی حکم زمونږ وفارت تنور و وخوټ کېدلو تنور
دا نوح علیه السلام ته علامه ښودلی شوې وه چې د هغه د تنور نه به اوبه راخوټ کېږي، او یا مراد دغه ټوله ځمکه ده چې تنور مثال ورکړی شوی دی، د نه اوبه راووځي او وخوټ کېږي. قل نحمل مونږ ویلې سوارکه فیها په دې کښتۍ کې من کل زوجین اثنین، د هر څیز نه زوجین اثنین جوړې، د هر څیز نه دوه سوارکه، و اهلک او کورنۍ خپله، الا من مگر هغه څوک سبق علیه القول چې مخکې شوي ده په هغه باندې القول فیصله، چې هغه یو د نوح علیه السلام زوی و او دارنګه بیبي د ده وه، چې دا دواړه کافرو مشرکانو، هغوی به په دې عذاب کې پاتې کېږي. ومن آمن او هغه څوک آمنه چې ایمان یې راوړی، دا هم په کښتۍ کې سوارکه. وما آمن او ایمان نو راوړی معه په هغه باندې الا قلیل مگر لږو کسانو، لږ خلکو، بعضې مفسرینو 6 کسانو تعداد ښودلی دی او بعضې نور مختلف قولونه کړي دي، نو لږ کسانو چې په هغه باندې ایمان راوړی. وقال ارکبوا او ویلی الله تعالی ارکبو چې سواره شي فیها په دې کښتۍ کې، بسم الله په امداد د نوم د الله تعالی، مجریها روانېدل د هغې دي، و مرساها ودرېدل د هغې دي. ان ربي لغفور رحیم، ان ربي یقینا رب زما لغفور خامخا بخنه کوونکی، رحیم رحم کوونکی ذات دی. نو عذاب د الله رب العالمین راغی، د ځمکې نه اوبه راوخوټ کېدې، اسمان نه هم اوبه راغللې. نوح علیه السلام او مؤمنان او د دې نورو څیزونه جوړې ټول په کښتۍ کې سواره او نور کفار هغه لاندې پاتې وو. وهي او دا کښتۍ تجري روانه وه بهم په دوی باندې فی موجن په داسې چپو کې کل جبال چې په شان د غرونو وي، دا چپې د غرونو په شان ته وي، په ده کې دا کښتۍ روانه وه. ونادا نوح ابنه او آواز وکړو نوح علیه السلام ابنه زوی خپل ته، دغه کنعان نومو، هغه ته آواز وکړلو. وکانه فی معزل او هغه په یوه ډډه کې و، د کښتۍ نه په یو طرف کې و. یا بنیه چې ای زویه ارکب معنا سور شه زمونږ سره، یعنی ایمان راوړه او سور شه په دې کښتۍ کې. ولا تکن او مه کېږه مع الکافرین د کافرانو نه، د کافرانو د ډلې نه او د هغوی د جماعت نه مه کېږه. قال سآوي الى جبل یعصمني من الماء، نو زوی ورته جواب کوي چې غر ته به وخېږم او په دې کې به بچ شمه. خو د الله رب العالمین د عذاب نه خبر نه دی چې الله رب العالمین د عذاب نه چې دی نن ورځ څوک نشي خلاصېدلی. قال ویل هغه سآوي زر دی چې پناه به ویسم الی جبل غر ته، یعصمني بچ به کې ما لره من الماء د اوبو نه، د اوبو نه به زه بچ شمه. قال ویل نوح علیه السلام لا عاصم اليوم نشته دی بچ کوونکی نن ورځ من امر الله د عذاب د الله نه، الا مگر من هغه ذات دی رحمه چې رحم کوي، د الله رب العالمین نه سوا اخوا بل څوک بچ کوونکی نشته دی. وحال او پرده شوه بینهما په مابین د دې دواړو کې الموج چپه، د نوح علیه السلام د زوی او د نوح علیه السلام په مابین کې چپه راغله. فکان نو شو من المغرقین د غرق کړی شو نه، هغه زوی غرق شولو هماغسې په عذاب کې. نو کله چې عذاب راغلو او قوم د نوح علیه السلام هلاک شلو، الله رب العالمین اسمان ته امر وکړلو چې اوبه بندې که، ځمکې ته امر وشلو چې اوبه تېرې که، او کښتۍ د جودي په غر باندې چې هغه په موصل او نینوا ولایت کې د عراق په ساحه کې یو غر دی، په هغه باندې دا کښتۍ ودرېدله. وقیل او ویلی شو یا ارض ابلعي، ای ځمکې تېرې که ماءکې اوبه خپلې، و یا سماء او ای اسمانه اقلعي بندې که اوبه، وغیض الماء او وچې شوې اوبه، وقضی الامر او فیصله وشوه د کار د عذاب فیصله وشوله. واستوت او برابره شوه دا کښتۍ علی الجودي په جودي غر باندې. وقیل او ویلی شو بعدا للقوم الظالمین، هلاکت دی للقوم الظالمین قوم ظالمانو لره هلاکت دی، هلاک شول. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، نو کله چې عذاب خلاص شلو د نوح علیه السلام زوی هم پکې د کفارو سره هلاک شلو، نو دی وخت کې نوح علیه السلام ذهن ته داراله چې الله رب العالمین خو زما سره د اهل د بچاو وعده کړې وه او دا زوی خو زما د اهل نه دی، نو دی ولې پکې هلاک شلو؟ نو الله رب العالمین ته خطاب کی او ورته وایي چې دا خو زما د اهل نه دی. الله رب العالمین به جواب کی چې دا ستا د اهل نه دی، ځکه د عمل دا غیر صالح دی، د عمل صحیح نه و. او دا دې د وجې نه چې مفسرین وایي چې نوح علیه السلام سره د خپل زوی منافقت کولو، د هغه د پوره کفر نه نوح علیه السلام خبر نه و، هسې د نفاق په طریقه باندې ورسره چلېدلو.
ونادا وواز وکړلو نوح علیه السلام ربه رب خپلتا فقال نوی ویل رب یا رب زما ان ابني یقینا زوی زما من اهلی دا اهل زمانو وان وعدك الحق ويقينا وعدست الحق حق دا وانت وت احكم الحاكمين فیصله کون کې الحاکمین د فیصله کون کنا ته خو فیصله کون کې ذات قال ویل الله تعالی یا نوح علیہ السلام انه یقینا دل ليس من اهلک نه د استاد اهلنا ځکه چې ستا تابعداري ونه کړله انه یقینا د عمل غیر صالح نه دی نیک عمل نیک نه دی فلا تسالني نو دعا مغواړه زمانہ ما د هغه څه ليس لك به علم چې نشته تعالی ربه پاغي باندې علم هغه څه دعا مانه مغواړه چې پاغه باندې تاسو علم نشته استاد زوی د ایمان علم تاسو نشته دی نو دی بارکی ته دعا مغواړه انی اعذک یقینا ز نصیحت کوم تعالی را یعنی تعالی من کوم ان تکون چې نشیت من الجاهلین د ناپوهانو در ډلینا کله چې نوح علیه السلام پوه شو چې دی خو کافر دی او دا مناسب نه ده نو الله رب العالمین ته دستی رجوع کوي قال ویل هغه رب یا رب زما انی یقینا ز اعوذ بک پنای غواړم پتا ان اسالک دین چې سوال وکم زستانه ما د هغه څه لیس لی به علم لیس لی چې نوی زما سره به پاغي باندې علم دا څه باندې زتانه سوال وکم چې دا علم ما سره نه دنه پنای غواړم و الا تغفر لي او کبخنونه کی تماتا وترحمني او رحمونه کی پما اكن شم بز من الخاسرين د تاوان والاونا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك لیکوس بشارت او زیر ورکی نوح علیہ السلام ته په سلامتیا قيل ویل شو یا نوح علیہ السلام اهبط كش بسلام په سلامتیا منا زمون د طرفنا وبرکات نو په برکتونو سره علیک پتا باندې وعلى امم نو په ډلو باندې چې هغه پیدا کیږي ممن داغه چانه ما کچستا سره دی معنا دا چې ستا دی اولادونو نه نور قومونه پیدا کیږي په هغه باندې هم د الله رب العالمین سلامتی او دغه برکتونه وي و امم نو ډیر امتونه بوي سنمتعهم زرد چې فائدې باور کما زاغوي تا دنیا کې ورته ډیره فائدې ورکما ثم يمسهم بیا برسیږي هغوی ته منا زما د طرفنا عذاب علیم عذاب دردناک معنا دا چې د مؤمنانو ترڅنګ به کافرم پیدا کیږي خو هغوی ته به زه عذاب ورکوم تلک من انباء الغیب نوحیها الیک د آیت کریمه کې اوس صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي هغه دا د ګوره دی واقعاتونه ته او د ستا قوم خبر نو الله رب العالمین درته وحی وکړله او د دې تفصیل نه ته خبر کړلې تلک دا چې بیان شو من انباء الغیب د خبرونو د غیبونه دی نوحیها چې وحی کو مونږ داغي الیک تا تا ما كنت نوی تعلمها پویا پاغي انت ولا قومك ون قوم ستا من قبل هذا مخکی دینا د دې وحی نه مخکی او د دې قران نه مخکی ته په دې خبرو باندې نه پویدل فاصبر نو صبر کوا ان العاقبه للمتقین ان العاقبه یقینا خسته انجام للمتقین د پاره د متقیانو ده اخیرنه انجام او خسته انجام به د متقیانو د پاره وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك